ستړي مشئ، زه رحمان بندر یم. دا بی کاسټ دی. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جګړې په امکاناتو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سلامتي شورا غونډه شروع شوې ده او د دې غونډې نه وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا ستر سکرټر یعنی سیکرټري جنرال انټونیو ګوتریس دواړو هیوادونو ته ویلي دي چې د جګړې نه باید قلار شي، زغم نه کار واخلي، حوصلې نه کار واخلي. د پاکستان د باندنو چارو وزیر او چې نائب مرستیال وزیر اعظم هم دی اسحاق ډار وایي چې هغه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل مندوب یا نماینده ته ویلي دي چې ملګري ملتونه په دې خبر کې، سلامتي شورا په دې خبر کې چې د پاکستان خلاف هندوستان جګړه کول غواړي تیاری نیولې ده او په دې باندې ملګري ملتونو سلامتي شورا غونډه کوي. د سلامتي شورا په غونډه کې دا یو نشست دی، په دې کې ډېر خبرې په نظر کې ساتل کېږي. هندوستان هم پاکستان هم دواړه طرفین چې دي په یو بل باندې تورونه هم پورې کوي، دې ته غوږ هم نیول کېږي او بیا په اخره کې د یو وړاندیز کوي، یو خواست کوي چې تاسو په ممکنه توګه باندې دا ممکنه جګړه چې ده د دې نه قلار شئ. آیا پاکستان یا هندوستان تیار دی چې د ملګرو ملتونو خبرې ته غوږ ونیسي؟ پاکستان خو غواړي چې جګړه ونشي، پاکستان خو خواست کړی دی چې جګړه ونشي، خو هند وایي چې د دې جګړې شروعات پاکستان کړی دی. یعنی د هند تور دا دی چې پاکستان د هند چې اوس کومه برخه جوړه شوې ده پهلګام، په دې کې په 22 تاریخ د اپریل په پهلګام کې په سیلګرو باندې شپږ چې پکې وژل شوي دي، په دې چې کوم برید شوی وو د هندوستان الزام دا دی، تور دا دی، تهمت دا دی یا پاکستان په دې رسوا کوي چې دې کې د پاکستان لاس دی او هند غواړي چې پاکستان ته دې ځواب ورکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي 2 ځله یعنی یو د دې پیښې نه وروسته د په سعودي عرب کې و بیرته لاړ سم د ټکی وویل چې هغه خلک چا چې دا کار کړی دی هغو ته او د هغه خلکو ملګرتیا کوونکو ته به سخت سزا ورکوي، سخته سزا ورکوي. یعنی هغه ویل چې جواب به ورکوي. د هغې وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي بیا خپلو پوځونو ته وویل چې تاسو ته ازادي ده چې چرته څنګه او کله هم غواړئ ورځئ کار وکړئ. د دې وروسته پاکستان په ډېره لویه پیمانه باندې، ډېره لویه کچه باندې په هیواد کې دننه د جنګ اکارډینګ ټو دیم د هغو تر مخه د جنګ نه د مخنیوي تیاری ونیوې او په کور دننه پوځ خپل الرټ که یعنی هوایي ځواک، سمندري ځواک او ځمکنی ځواک چې دی د ځمکني ځواک تر اوسه پورې په دې منځ کې 2 داسې میزایلو تجربې هم وکړې چې یو دی ابدالي بلسټیک میزایل ول 400 کیلومتره پورې دا بلسټیک میزایل چې د ځمکې نه تر ځمکې پورې یعنی د ځمکې نه الوزي او په ځمکه باندې هدف چې دی په نښه کوي، یعنی د جاز نه راګزارېږي. د هغه میزایل تجربه یې وکړه. دویمه تجربه یې پرون کړې ده د الفتا سیریز په نوم باندې یو میزایل تجربه یې کړې ده چې 160 کیلومتره پورې د تللی شي. دې نه علاوه پاکستان په منګلا سټرایک علاقه چې کوم ده په دې کې تمرینات وکړل، پوځي مشقونه وکړل. کراچۍ کې چې کوم د سمندري ځواک هډ کوارټر دی د هغې د سمندري ځواک یو کمرشل یو پرومو تیاره شوه چې اوس وخت راغلی دی چې قرباني ورکړی شي. عاصم منیر په خپله 2 ځله وینا وکړه، یو ځلې د پوځونو ته په ټینک د پاسه ولاړو، نور کمانډرانو سره ولاړو چې هند که چرې حمله وکړه د هغې سخت ځواب به ورکوي. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې که چرې انډس ټریټي د انډس معاهده ماته شوه دا به د پاکستان خلاف جګړه ګڼل کېږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل که چرې هندوستان دا کار وکړو نو هغه ډیم به په نښه کوي کوم ډیم چې هندوستان جوړول غواړي. دا ښکاره تھریټس اف ګواښو د هندوستان په جواب کې. نړیوال مطبوعات په دې باندې CNN، واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز څونه چې مطبوعات دي په عرب نړۍ کې دي، په امریکا کې دي، په ویسټ کې دي، په غرب کې دي، په دې باندې بحث کوي چې څه نه څه حده پورې د جنګ تیاری روانې دي. خو ځینې څېړونکي به دا فکر کوي چې د پاکستان دا فکرمندۍ شاید د حد نه زیاتې دي یا د حد نه زیاته ویره ښودل کېږي او دا ویره نړیوالو ته داسې ښودل کېږي چې ګوندې هندوستان حمله کول غواړي. پاکستان ځان ښودل غواړي نړۍ ته چې پاکستان مظلوم دی، پاکستان سره ظلم کېږي، په پاکستان باندې حمله کېدونکې ده. خو د هندوستان موقف بیا بدل دی. د دې موقف دومره سخت دریځ د هندوستان دی ولې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي دا قسمه تصور ولې وړاندې کړ؟ 3 ټکي دي. یوه
په 2019 کې په بالاکوټ کې د یو سرجیکل سټرایک وکړو. سرجیکل سټرایک یې ځکه وکړو چې په پلواما کې د هندوستان په ځواکونو باندې ډېر زیات سخت خونړی برید شوی و. د هغې وروسته هغه تور پورې کړ چې د خونړي برید لپاره د پاکستان څخه دریځه مذهبي ګوندونه جیش طیبه، لشکر طیبه، جیش محمد وغیره وغیره چې د هغې خلک رالېږلي وو او د هغې تورې په هغو پورې کړ. د هغې وروسته هندوستان په پاکستان کې په 2019 کې سرجیکل سټرایک وکړو په بالاکوټ کې، یعنی په پاکستان کې دننه په کور دننه یو هدف چې دی په نښه کړ. د دې نه علاوه په هندوستان کې ډېر زیات فشار دی پاکستان باندې دا تور پورې کېږي، یعنی جے شنکر د هندوستان باندرو چارو وزیر چې دلته په ملګرو ملتونو کې موږ اورېدلی دی، که هغه په یورپ کې په یو د اروپایي اتحاد کومه غونډه وي، که هغه د سارک کومه غونډه وي یا بله غونډه وي، همیشه داسې وایي چې پاکستان نړۍ ته دهشتګرد ورکوي، دهشتګرد سپلای کوي، دهشتګرد زېږوي او هندوستان آی ټي پروډوس کوي، انجینران پروډوس کوي، د دنیا په ترقۍ کې په امن کې پرمختګ کې رول پلی کوي. د دې په بنیاد باندې په هندوستان کې یو سخت فشار دی په سیاسي مشرانو باندې، خاص کر د نریندرا مودي په ګورنمنت باندې، سخت دریځه هندوان چې دي د بی جے پی حکومت چې دی. نو په دې حالاتو کې د هندوستان د وزیر اعظم لهجه سخته ځکه معلومیږي چې یو خو په کور کې دننه حمله شوې ده، دویمه هغه په راتلونکو انتخاباتو کې په ممکنه توګه باندې یو وار بیا د بی جے پی حکومت چې دی هغې لپاره لاره جوړول غواړي، ځکه لهجه سخته ده. د دې نه مخکې په هندوستان کې چې کوم حملې شوې وې په ممبئی کې په تاج هوټل باندې او دغه شان په نورو ځایونو کې، په کې د عجب القصاب نوم چې هندوستان اخیسته، نو هغه ویل چې عجب القصاب د پاکستان نه رالېږل شوی، د هغه ملګري د پاکستان نه رالېږل شوي، په هندوستان کې دا حملې کړې وې. د دې نه علاوه پاکستان که چې کوم مذهبي سخت دریځه ګوندونه دي دفاع پاکستان په نوم باندې پخوا وو، اوس په نورو نومونو دي، هغه تل دا سوچ کوي چې دی به په هندوستان کې دننه د هندوستان د بربادۍ لپاره همیشه حمله کوي او دا سوچ په ذهن کې موجود دی. ځینې پاکستاني په ټلویزیون باندې او په مختلفو ذریعو تاسو خلک وینئ چې هغه اکثر دا وایي چې دی خوب دا ویني چې په اجمیر شریف کې چای وڅکي، بیا په دهلي کې د پاکستان بیرغ ورپوي، بیا لاړ شي شام ته، هلته کې انګریزان مړه کړي یا دښمنان یهود او نصارا مړه کړي او بیا فلسطین آزاد کړي او اسرائیل د دنیا د نقشې نه ختم کړي. قسم دا دغه یو خواهش کېدی شي، یو تصور کېدی شي په ممکن توګه د کوم داسې حقیقت سره تعلق نه وي، خو د دې په بنیاد باندې په هندوستان کې ډېره فکرمندي لیدل کېږي چې پاکستان کې د هندوستان د تباه کېدو یو سوچ موجود دی. دغه شان فکرمندي په پاکستان کې هم د چې هندوستانیان چې دي هغه د پاکستان خلاف دي، په نړیوال ډګر باندې په مختلفو ځایونو کې د پاکستان مخالفت کړې ده وغیره وغیره. نو په بنیادي توګه باندې د جنگ لپاره ماحول دواړو خواو ته جوړ دی. خواهی جګړه کېږي، تر اوسه پورې دا امکانات پاکستان ښایي. ملګرو ملتونو هم د سلامتي شورا چې کوم غونډه وشوه په دې کې په دې خبرې شوې دي. امریکې د باندرو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره خبرې وکړې. د هغې وروسته جے ډي وینس په دې باندې خبرې وکړې. د امریکا مرستیال صدر خپله صدر ټرمپ وایي چې دا ډېره زړه اوږده مسله ده، دا حل کېدل پکار دي. چین د پاکستان ګاونډي دوست ملګری هیواد دی، هغه ویلي دي چې د دې پهلګام د پیښې غیر جانبداره تحقیقات پکار دي. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د سفیر سره ولیده، د ترکیې سره خبرې وکړې، د نور عرب هیوادونو سره خبرې وکړې، یعنی امکانات شته دي. جګړه حمله هندوستان وایي خامخا به کوي، هدف به خامخا په نښه کوي. خو د دې معنی مطلب دا دی چې په پاکستان کې کراچۍ باندې حمله کوي، په لاهور حمله کوي، په پنډۍ کې په جی ایچ کیو حمله کوي، په د پاکستان جوهري وسلې چې کوم ځای دی پلانټ دی هلته حمله کوي. تر اوسه پورې کومې نړیوالې استخباراتي ادارې دا کوم چې دی یو ټولنه ده په دې کې داسې خبر نه دی راغلی. تر اوسه پورې امریکې، برطانیې، بل کوم هیواد دغه هیوادونو کې خپلو هیوادونو ته هیوادوالو ته داسې کوم خبر نه دی ورکړی. البته یره ترخه ضرور موجود ده. معنی دا ده چې د جګړې امکانات شته دی، خو په هغه لیول باندې کوم چې تصور کېږي تر اوسه پورې هغه کوم داسې رپورټ نه دی ورکړی شوی. یوه ملګرو ملتونو سلامتي شورا غونډه دا اهمیت لري چې دا خبره سیریس ده او سنجیده ده، ځکه دا غونډه رابلل شوې ده. خو که چېرې داسې نه ده، نړۍ بې فکره ده، بېغمه ده، ارامه ده او جګړې داسې امکانات هغه نه ویني، نو بیا هندوستان د دې ګواښونو، د دې اخطارونو یا دړکو معنی او مطلب څه دی؟ معنی او مطلب دا دی چې هغه یو ټارګټ، یو هدف په نښه کولی شي. ما په مخکنو پروګرامونو کې هم داسې ویلي دي چې دا هدف په مانسهره کې، په هزاره کې، په کشمیر خواوشا دا پوله چې ده، په دې کې، په چترال کې، په ګلګت کې، په دې سیمو کې چېرته یو مدرسه
یو مرکز د لشکر طیبه جیش محمد یا د پاکستان د پوز کم چیک پوسټ چې په هغې باندې د ممکنه توګه باندې یو حمله وشي. ځکه دی په کراچۍ کې یا په پنډۍ کې یا په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا د په انسټالیشن به حمله نه کوي چې د هغې ځواب به هم دومره بیا سخت وي. د هغې هند پاکستان لخوا به هم دغه شان ځواب وي. دا به ډېر لوی جنجال جوړوي. دواړه هېوادونه کې غربت زیات دی، بېروزګاري زیاته ده، اقتصادي جنجال دی په نړیوال ډګر باندې. د امریکې او د چین چې اقتصادي جګړه روانه ده، په دې کې دا قسمه جګړه چې ده یو نوي جنجال سره نړۍ مخ کولی شي. په خپل هندوستان، پاکستان، افغانستان خوش سیمې ته هم متاثره کېدی شي. لهذا دوی به داسې کوم حمله کوي. خو تر اوسه پورې حمله ځکه ونه شوه. تر اوسه پورې هندوستان خپل ټارګټ ځکه په نښه نه کړ. که څه هم پاکستاني مطبوعاتو تېره اونۍ وویل چې د امریکې د هندوستان نږدې 15 جهازونه په پنډۍ خواوشا پټوهار علاقه کې د حملې لپاره راپورته شوي وو، راغلي وو، پولي ته رارسېدلي وو. ځینې پاکستانیانو داسې دعوې کولې او د هغو دعوو لپاره بیا داسې ویل چې دا خبره د پاکستان هوایي ځواک نه هم تاسو تصدیق کولی شئ. که څه هم هندوستان یا پاکستان آفیشلی د دې کوم تصدیق نه دی کړی، خو هغو داسې دعوې کړې وي. خو وایي بیا پروردګار رحم وکړ، په پنډۍ باران شروع شو، د شپې تندرونه پرېوتل. قدرت د دې هندوستان د دې حملې مخه ونیوه. یو دعوه خو دا ده. بله دا ده چې په هندوستان کې او پاکستان کې زه بیا په دې پروګرامونو کې دا خبره کوم چې تر څو پورې آی پی ایل او پی ایس ایل روان دی او تر څو پورې په آی پی ایل کې انډین پریمیر لیګ کې، پاکستان سپر لیګ کرکټ لوبو کې دغه لوبغاړو ته د دغه هیوادونو لخوا داسې کوم پیغام نه دی ورکړی شوی. امریکې، برطانیې، استرالیا، فرانس، جرمني وغیره وغیره خپلو هیوادوالو ته، خپلو سفارتخانو ته نه ویلي شوي چې تاسو خپل سفرونه محدود کړئ، یعنې ټریول ایډوایزري نه ده ورکړې. تر هغه پورې شاید داسې د دې کې لږ وخت واغستل شي. تر څو پورې پی ایس ایل زه فکر کوم پاکستان سپر لیګ د روانې میاشتې په 13 تاریخ ختمیږي او انډین پریمیر لیګ چې د روانې میاشتې په 15 تاریخ ختمیږي، یعنې 20 ورځې پورې په ممکنه توګه باندې د دې جګړې کې دا تعطل چې دی دا وي. خو د دې نه پاکستان البته اوس مطبوعات ما کتل، ډان رسواڼه مې کته، هغې کې وایي چې پاکستان په سفارتي کچ باندې په نړیوال ډګر باندې یو فریاد دنیا ته وکړو چې په هغو حمله کېدونکي د ځان مظلوم ثابتوي او یو سفارتي بری ترلاسه کوي چې هندوستان چې دی په پاکستان ممکنه توګه حمله کول غواړي. او بیا پاکستان دا خبره تکراروي، نړیوالو ته وایي چې تاسو مهرباني وکړئ د پهلګام د پیښې غیر جانبداره بې پلوه پلټنو کوي چې په دې کې څوک شریک دي. پاکستان وایي موږ ورسره پکې کومک او ملګرتیا کولو تیار یو. یعنی نړۍ هغو ته غوږ نیسي. بلې خوا ته هندوستان هم په نړیوال ډګر باندې د هغو سفارتخانې چې دي هغه هم په دې موضوع باندې نړیوالو ته دا وایي چې د پاکستان تر څو پورې ځواب نه وي ورکړی شوی، پاکستان ترهګر پیدا کوي، د ترهګرو ځالې هلته دي، ترهګرو حملې د هغه ځای نه کېږي. لهذا پاکستان له یو غاښ ماتونکی ځواب ورکول پکار دی. په دې حالاتو کې آخري خبره به دا وکړم چې د پښتنو په سیمه کې په پاکستان کې نن دان اخبار یو بل خبر ورکړی د پاکستاني د ادارو لخوا چې په پاکستان کې په کال 2025 کې نړیوال ترهګرۍ یا د ټیرریزم انډیکس چې دی پاکستان په 2 نمبر باندې دی. پاکستان کې ډان اخبار وایي چې د 45% 45% اضافه شوې ده په ترهګرۍ په پیښو کې په تیر یو کال کې 1,000 نه زیات خلک وژل شوي دي، زیاتره پکې پوځیان وغیره وغیره. خو د دې خبرې ته تاسو پام وکړئ چې د کله پاکستان یادوي نو دغه ریجن یا سیمه کتل پکار دی چې دا کومه سیمه ده اصل کې ترهګري چېرته کېږي. وزیرستان کې، جنوبی کې، شمالي کې، باجوړ کې، کوربه کې، کوټه کې، جوب کې، لورالای کې، پشین کې، کوشلاغ کې، خوزار کې او د بلوچستان هغه سیمې چېرته چې د بي ایل اے د بلوچ لیبریشن آرمي د ازادۍ غوښتونکو تحریک دی. نور پاکستان کې نه کېږي. زه بیا هم دا وایم چې نن په پاکستان کې په لاهور قذافي نیشنل سټیډیم کې هم کرکټ کېده، میلې وي وغیره وغیره. نو تاسو کله چې دا خبر لولئ چې د پاکستان لیکلی وي، تاسو د دغه اخبارواله نه، د دغه چارواکي نه، د دغه وزیر اعظم نه، دغه صاحب د محترم نه تپوس کوئ چې وټ ډو یو مین بای پاکستان، یعنی ستا د پاکستان نه مقصد څه دی؟ آیا دا په لاهور کې داسې کار شوی دی؟ آیا دا په کراچۍ کې داسې کار شوی دی؟ دا په حیدرآباد کې شوی دی؟ دا په ګوجراواله کې شوی دی؟ که نه دا په وزیرستان کې کېږي؟ نو بیا باید تاسو دې خبرې ته داسې پام وکړئ. پاکستان وایي چې هندوستان د تحریک طالبان تحریک چې دی د خوارج وي دا لمسولي دي، وزیرستان ته رالېږلي دي. ما په لومړني پروګرام کې دا ویلي چې په وزیرستان کې د هندوستان او پاکستان تر مخه جګړه شروع شوې ده. دوی وایي چې موږ 1 خوارج وویشتل، هغه خوارج طالبانو ته دوی وایي چې په افغانستان کې وو، د تحریک طالبان افغانستان په د سوري لاندې ژوند تېري، هغه ورته پټ ځایونه ورکړي دي، له هغه ځایه راځي په پاکستان کې حملې کوي او د پاکستان د پوځ خلاف یو بغاوت او د ترهګرۍ سوچ کوي. خلک متاثره کېږي. څوک؟ مومن، باجوړي، وزیر، مسجد، داوړ، یوسفزي، د دې خلک متاثره کېږي. نور خو بټ دی، که ګجر دی، که چودري دی، که بل دی، که بل دی، هغه د خیر سره ټلویزیون چینلې روانې دي، میلې روانې دي، کرکټونه دي وغیره وغیره. دې ته پام کول پکار دي. او آخري خبره چې ما په لومړني بیکاس کې کړې وه
چې ما د پاکستان کې د خبريالانو سره خبرې وکړې، د خپلو ملګرو سره محترمو سره، نو هغه ویل چې په پښتونخوا کې دا ځل هغه شان خلک د جګړې لپاره داسې زیات شوق نه لري، یعنی څوک تیار نه معلومیږي. که څه هم دا جګړه د ولس کار نه وي، خو بیا هم هغه داسې وویل. د هغې نه وروسته په وزیرستان کې جنوبي کې یو کمشنر دی، هغه د سکول ماشومانو ته وویل تاسو راوځئ، وایي مظاهره وکړئ، د پاکستان بیرغونه راپورته کړئ. ما په هغې بیا بحث وکړو چې پاکستان کې دا وخت ماشومان د سکول چې دي په زور راوکل شوي دي. د هغې وروسته تاسو بیا ولیدل چې ځینې ریټایر پروفیسران چې دي، محترم شخصیتونه چې دي، هغه بیچارهګان چې دي، د هغو ویډیوګانې راغلې. د هغو باندې زه اعتراض هم نه کوم، نیوکه هم نه کوم، او زما لپاره د حیرانتیا خبره هم نه ده. پاکستان کې چې ته پاتې کېږي، د پاکستان پوځ درته څه وایي، په ممکنه توګه هغه وکړي، که وایي نه کړي، نو ستا لپاره ډېرې خطرې جوړېدای شي. او داسې خطرې تاسو د ادریس خټک په شکل کې وینئ، تاسو د ملک نصیر په شکل کې وینئ، تاسو د حاجي صمد په شکل کې وینئ، تاسو د علي وزیر په شکل کې وینئ چې هغه ګرفتاره شوي دي او په د دې تحریک د مشرانو تر مخه په دروغو یا جعلي مقدمو کې په جیلونو کې پراته دي. یا بیا پښتانه وایي، مثال په توګه افراسیاب خټک صاحب که تاسو واورئ، هغه وایي ایکشن ان ایډ سیول پاور یو قانون دی، یوازې په پښتونخوا کې دی. د دې قانون لاندې پوځ ته، ملیشې ته، اف سی ته، نیمه پوځي ځواکونو ته اجازت ورکړی شوې ده چې څوک چېرته څنګه هم نیوی شي او چېرته او څنګه هم ساتلی شي، عدالت ته یې مه وړاندې کوئ او په حراستي مرکزونو کې وساتئ. د هغې ته بیا تاسو پورته کېدی شئ، تاسو خلاف یو بل کام هم اخیستل کېدی شي. دا خطرې موجود دي. تاسو که دې قسمه حالاتو کې په یو داسې هېواد کې ژوند کوئ، په ممکنه توګه تاسو هم هغه څه وکئ، هغه هېواد چې درته څه وایي. دا د نوزي بي کاسټ